دا وایي کېدای شي چې اسم اعظم د خدای پاک چې هغه ډېره مشکل وخت و چې نبی علیه السلام به ډېره مبالغه په دعا کې کړه نو یا حی یا قیوم به ویلې. لاندې نکته ورسره کې شاید چې اسم اعظم اسم اعظم تعین خو موږ ته نشته که نه، خو دعا په دغه هغه باندې دا سکالم په جلسه کې غالبا و که په اروس کالې چې هغه ارغندی خلیفه مبارک په خوب کې چاته ویلي و چې ده ته ووایه چې دعا په دغه وکړه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، په دغه کلماتو دعا وکړه. دا معاهده کې دغه خلک خاینین دي، دا د زړه معاهده نه کوي، وای په دغه الفاظو دعا وکړه چې خدای متعال حق ثابت کړي. نو دغه د مشکل په وخت کې چې سړی دعا کوي نو په دعا کې دغه اسم مبارک بیا ډېر لوی اثر لري. وای شاید چې اسم اعظم د خدای پاک